السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. که له چا څخه د حسابي اکاونټ پین کوډ هیر شوی وي او اوس یې نشي خلاصولی یا هم هغه اکاونټ کې پیسې هم جمع شوي وي، نو بیا ځینې خلک کوشش کوي خپل اکاونټ خراب کړي او یا هم نور پین کوډونه ورکوي خو لیکن کوډ نه قبلوي. د هغې د حل لاره څه ده؟ د دې په باره کې له ما څخه زیاترو دوستانو غوښتنه وکړه د هغې د معلوماتو لپاره. ما د حسابي د څانګې سره خبرې وکړلې او هغوی ما ته خپل معلومات راکړل چې څنګه حسابي هیر شوی پین کوډ ترلاسه کړو. نو تاسې به داسې کار وکړئ، خپل اصلي تذکره یعنې په کومې تذکرې سره چې تاسو حسابي اکاونټ جوړ کوئ یا هم پاسپورټ، او بیا به تاسې ځئ د خپل پروفایل څخه به سکرین شاټ اخلئ. د کوم اکاونټ چې له تاسو څخه پین کوډ هیر شوی وي د هغې اکاونټ پروفایل سکرین شاټ به واخلئ. بیا به هغه تاسو د حسابي څانګې ته ورلیږئ، هغه هم په واتساپ باندې. نو تاسو دغه شمیره ګورئ، دغه شمیره به ووایم او په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري. دغه شمیره به تاسو ځان سره په خپل واتساپ کې ثبت کړئ، دا له حسابي د څانګې ده او هغوی ته به تاسو دغه خپل سکرین شاټ د پروفایل سکرین شاټ او خپل اصلي تذکره دا به ور ولګئ. بیا هغه ستاسو پین کوډ ماتوي او ورسره به ولیکئ چې زموږ پین کوډ هیر شوی دی. نو هغه بیا ستاسو پین کوډ هلته ماتوي او تاسو ته نوی پین کوډ رالېږي په واتساپ باندې. نو شمیره یې دغه ده 0911129. نو دغه شمیره تاسو په سکرین باندې هم کتلی شئ. نو دا ځان سره په واتساپ کې سیف کړئ او که نور هم هر قسمه مشکلات چې تاسو سره وي د هغوی په باره کې تاسو له دې څخه پوښتنې کولی شئ. دا د حسابي له څانګې شمیره ده، د حسابي له څانګې د واتساپ شمیره ده. تاسو هر قسم غوښتنه پوښتنه له دوی څخه کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.